په مشرق وسطه کې کیسې کول یو ډیر خاص رواج دی او اکثر په دې کیسو کې د دوو خبرو ډیر ذکر کیږي، هغه دادی سخاوت او عزت. د لوکا د کتاب په 14 باب کې هم یو داسې کیسه ده چې عیسی بیان کړې ده او دا د ملمستیا د پاره د دعوت ورکولو یو کیسه ده. دا د خالی روز وه او یو فریسی عیسی له د ماښام ډوډۍ دپاره دعوت ورکړ. نو د ډوډۍ په دوران کې عیسی هغوی ته یوه کیسه وکړه او دا کیسه د میلمستیا په باره کې وه. خو دا د خدای پاک د بادشاهۍ هم یو مثال و. عیسی مسیح وویل یو سړي د ماښام د ډوډۍ دپاره خلکو له دعوت ورکو. هغه وخت دا رواج و چې اول به د میلمنو نومونه ولیکل، عام طور باندې په کلي کې د خاص کسانو نومونه، او هغوی ته به د یو څو ورځې مخکې ډوډۍ دپاره وینا وکړه. نو هغوی به ویلی شول چې د ډوډۍ دپاره راتلی شي او که نه. د میلمستیا دپاره به تیاري یو څو ورځې مخکې شروع شوه. نو د کوربه د عزت او حیثیت پته به د هغه د میلمستیا نه لګېده. دا ضروري وه چې خوراک ښه زبردست وي او ښه طریقې سره میلمستیا وکړې شي. ډوډۍ تیاره ده، لاړ شه او میلمنو له اواز ورکه او ورته ووایه چې ډوډۍ دپاره راشي. دا یو رواج و چې د کور مخې ته به یوه خاص کپړه ځوړندوله، تر څو چې به هغه کپړه ځوړنده وه نو میلمنو ته به معلومه وه چې هغې ته هرکلي ویلې کېږي. خو کله چې به 3 ځله ډوډۍ ورکړې شوه نو بیا به دا کپړه لرې کړې شوه. نو کله چې نوکر اولني میلمه پسې لاړه نو هغه خپله فیصله بدله کړې وه او وی ویل ما څه لغونده ځمکه اغستې ده، زه ځم چې هغه وګورم. نو مهرباني وکړه ما معاف کړه. عجیبه خبره ده، هغه به دا ځمکه اغستو نه مخکې ضرور کتلی وي او هغه بل رابللی شوي میلمه هم بهانه وکړه. ما 5 کلبې غویان اغشتې دي، زه ځم چې هغې جوت کم. مهرباني وکړه ما معاف کړه. دا خو رښتیا نشي کېدی. هېڅوک هم داسې غویان نه اخلي چې اول یې کتلي نه وي. نو کله چې بل رابللی شوي میلمه ته د راتلو دپاره وویلی شول، هغه صرف بهانه ونه کړه بلکې هغه دا خبره هم وکړه ما اوس واده کړی دی، په دې وجه درتلی نشم. ولې هغه ته دا نه وه معلومه چې په دې ورځ به د هغه واده شوي وي. په کلاره کلاره دا خبره واضحه شوه چې یو میلمه هم د ډوډۍ دپاره نه راځي. داسې اتفاقا نه و شوي. دا خو قصدن د هغه مالک د سخاوت بېعزتي وه. ټولو رابللی شوو میلمنو هغه ته سپک وکتل. کله چې نوکر واپس راغی او دا هر څه مالک ته وویل نو هغه ډیر زیات غوسه شو. د هغه د رابللی شوو خلکو رویه د هغه بېعزتي وه. خو اوس هغه له داسې څه کولو چې د میلمستیا اصلي مقصد پرې زر د ښار کوڅو او بازارونو ته وځه او خواران، مسکینان، شل ګلډ او وړاندې راوله. په دې سړو کې تکبر نه و او مالک ته معلومه وه چې دوی به په خوشحالۍ سره ډوډۍ له راشي. هغوی خوشحاله شول او شکریه یې ادا کړه چې هغوی له عزت ورکړی شو او خاص وګڼلی شول. خو مالک اوس هم خوشحاله نه و او هغه وویل بیا لاړ شه، لوی لارو او کوڅو ته وځه او خلک په مینت سره راوله. بعضې خلک په زیرې باندې سمدستي یقین نه کوي او چې کله هغوی داسې وکړي نو ورته معلومه وي چې د دې څه مطلب دی. د هغه د دعوت قبلولو سره هغوی خپل ځانونه یو داسې سړي سره یو ځای کول څوک چې میلمستیا کوي د دې نه پس هغې د هغه په طرف وو او په کارو چې هغې وفادار وو. مالک هغې ته د تحفو راوړلو دپاره نه ویل، خو هغې د میلمستیا ورځ نه شوه بدلولی. هغې له هر حال کې هماغه ورځ راتلل په کار وو. نو میلمستیا ختمه نه کړې شوه او کم سړي چې راغلل او ډوډۍ وخوړله نو دا هغه خلک وو چا چې د ډوډۍ تعریف وکړ. خو څوک چې اول رابللی شوي وو د هغوی دپاره بیا موقع نه وه. عیسی مسیح خلک د الله تعالی بادشاهۍ ته رابلل خو فریسیانو په هغه الزامونه لګول
او دا زیاتر هغه خلک وو چې ګناهګار وو او ورته د یو نوي ژوند شروع کولو ضرورت و، څوک چې بیا د هغه مریدان جوړ شول. عیسی هر قسم خلکو له بلنه ورکړه چې هغه پسې لاړ شي، مالدارو او غریبانانو له، ځوانانو، بوډاګانو، بې تعلیمه او عالمانو، ښځو او سړو له، د اختیار خاوندانو او غلامانو له. خو ځینې مالدار خلک په خپلو کارونو او خوشحالو کې ډېر زیات مصروف وو. هغوی عیسی له جواب ورکولو کې ناکامه شو. ډېرو په بېوقوفۍ سره خپل ځانونه د الله پاک د بادشاهۍ نه جدا کړل او ځینې مذهبي مشرانو عیسی پسې د تلو په ځای باندې په هغه دا الزامونه ولګول چې هغه ګناهګاران هم قبلوي. خو داسې بالکل نه و پکار. الله پاک مهربانه دی. د هغه بادشاهۍ ته د راتلو بلنه ټولو دپاره ده او ډوډۍ تیاره ده. خو خدای پاک مونږ باندې زور نه اچوي. مونږ دا بلنه قبلولی هم شو او د دې نه انکار هم کولی شو او دا موقع ضایع کولی هم شو. نن زمونږ دپاره د بلنې ورځ ده. د سبا چاته پته ده؟ ګرانو اورېدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ